د پښتو رنګین فلم پښتنو اوس شرمېدو. چارلی دی ورشه. جی ملک صاحب ستا راشونډه په دې نه ودرېږي. ډېر جدت شوی دی که نه. ګوره دا د ور پیشکې نه هر وخت په زما مخې ته داسې یعنې بلادې په بلیډ مې بدنه والي. یو کار وکړه. جی وایه. داسې کار کو یو نوی گیم کوم. څه گیم دی جی بیا؟ داسې کار وکړه چې لاړ شه او په دې کلي کې اعلان وکړه. وایي ملک صاحب وایي چې مله یو داسې پښتون ځوان پکار دی چې زما یو شرط دی کو دی وګټه چې د هغه څه ارمانونه अब वाले मलिक से पूरा कही. मलिक से ब्याह से शायद दे प्यार में जोड़ेगा. हाजी वो प्यार बराते जोड़ेगा ना. देखो हाजी जरा तो सुनिए आका में सही दे शबा लाश इलान को शबा समा لا अंदाज शबा زکه چې ملک سلطان هم ته سم زواري کنه زکه چې پنجابیانو خارو وخت پښتون پروتو کوي. اوس زه ګورم چې پنجابي نر دی کو پښتون. اے د کلی خلکو ملک سے اعلان کړی دی. د دې نه خو هغه مخ خري هذا فهمت خري خودکشي کومه خودکشي دی خودکشي کومه یته خودکشي په نوم باندې غټ دغه دا څه کې د خدای ظالمه او زما پلار یتیمې شو. ما پرېږدې مه کوه ظالمه کو ته خودکشي کو کوزونه کې پاکستان باندې ساسر نه پروزي تباه شي خو ته پکې نه مې نو څه پې ته ورته واهوي ورته خپلې شی مستۍ راغوښتي دي خو د وړو د وجې ایله ته خودکشي کې د وړو تعالی هم درکوي دا څوک درکوي د خدای ظالمه د دې خبرې نه دي. نو ورته ووایه کله چې راله راکړي که نه نو لکه پرېږده توپونه وې توپونه وې راشه دا جګونه راشه دغه یو لیلک دی راوړي دی هغه هم نه نتویږي. راشه تا نه به څه پاتې شي ګران دي. نو ښه ده چې ګران دي که نه څه کوې ټول ځان مړ کې ځان مړ کوم که نه دا جګونه راشه دا جګونه هغه لکه توپونه وې ګورې دا جګونه وای یا الله وای یا الله خیر پکې واچي ما ته ښکاري چې اوس مې خودکشي وکړه. یا الله زما د پاکستان نه به جوړېږي څه پروردګاره یم څوک هم تپوس کوی وایي نشته خو یا الله څه دې تپوس وکړي چې زما د وړو پسې خلک ړانده او کاڼه کړل. سسپاره د مگرمچ لکې نو تا اوس چا وې چې راټوپ کوه دا دوه سړي خو روغ دي که نه دا دي ګله ته ورته وګوره که نه نو دا ولې نو په دې باندې اوس پاکستان څه کوي کو دې پکې جمدي وي او کو مړ وي. بچي دا خبرې مه کوه دا خو د پاکستان پوزه ده دا کومې خبرې کوي. نو پوزه خو ده ته ورته پوره لټکنې ځوړن دی وړو به کله ارزانېږي ځکه خیري بچي دا خوبونه مینه خدای دې بې خوبه سره مرغۍ د ججوري عمره ټوله کلمو دا چاټینګې ډکې او تم ډولو غم کې یوه ټوله ستا یو کار کېږي تباه شي. دا خبرې پیدا سړی ونیسه هله شابه ټیک دې ولې ټیکې پې دا برسي بازو خپې خوب ده کومه خپې خوب ده یاره ټیک دې دې وخت منډه وایي پاکه ملک صاحب حجرې ته غوښتې د خان حجرې ته وی راشه اعلان دی ملک صاحب یادوي او که نه چغې شروع کړي چې بیا څه چل دی دا ته کار کوو چې ورډو څه پته لګي خو څه نغدې ورکوي روژه را که نه پیکې جیني وکړې نو ملک صاحب خو کله ناکله په دې روژه کې زکات ورکوي خو زکات پس پټ هلکه ټیک چې ورته وګورې د زکات چې ډم واورې نو ورته وګوره زکات څه کوي بس څومره راځي چې وشوه دی درڅانګې سره به یو ټولې واله وخت ټولې دا ده یا به څه پرېږده پرېږده خو شا به مونږ نه غم وکړه یاره چې ملک صاحب به بیا څه وایي یار څه به وایو د روژې میاشته یو چې د زکات په ولکۍ که نه یو دا خبره دې صحیح ده یار واو زم چې ورشو راځه پته به ولګي ورځو یو خو چې ما سره په روژه کې نسوار نه یو نو ما سره بیخي د چا کار هم دي یو لکه زمونږ هم دماغ خرابي خو راځه ظالمه پیو باسه بچي دا راته ووایه چې ریزلټ خو ووته نمبر یې خو واخېسته که نه ښه او که نه ګوره د پلاران دپاره خرچې کې تاوانونه کې نو هغوی هغه پیسې چې فضول ضایع نه کړې ښه چارلی ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. اعلانونه مې درې وکړه دا ټوله علاقه مې درې خبره کړه ورو ته پسې ختلې وم چې خلک اعلانونه واوري مهم دی که نه دا بس اوس تماشا وکړو که نه صحیح دی چې خلک راشي نو وروسته بیا ته خیال کوه صرف ملک صاحب بېغمه اوسه
ماله منډې مه راکړه وروره خبره کوه خبره زما طبیعت خراب دی په سر مې هم درد دی د ملک صاحب هم څه کار نشته په سوی اعلانونه او حجرې ته راشئ حجرې ته راشئ وروره ورشه اوس خیرات زکات یې ورکو زما حساب ترې راوالې زما دماغ کار نه کوي ښه په ما روژه لګېدلې اوس یې خوند وکړو د سپي سلمن به زه په ځانه چوم او زکات کې به یې څه تاله در کوم ولې یا وروره کورالې دې راوړل سبا به زه هم ستا په کار راشم او کورالې ترې راونړل خدای راسره خو که زه لاړم یار زما دماغ دې د ماړو په کار راموره روښه د انجي مولیا کار ته ولې زکات نه راوړم وزدار یې که د قانون مطابق سبا سې او سبا ستا هغه مالکي په دویمه ورځ اعلانونه کوي زه مړه ایم چارلی جی تاسو چلو کو اعلان وکړو ملک صاحب دا ټوله علاقه مې دله خبره کوم ورو ته پسې ختلو ما چې اعلانونه پوره اوري او د کور مخو نه وایي لیکن نو څه پر یو قسم رانه در سره را خلاص بشي د خلکو کارونه دي دا څنګه السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام کینه خان السلام علیکم سلام کینه زلمی کینه ان شاء الله کې بشي کینه الګا ملک شمله دې بیا کړه دانډ لکه ایم خلو دې کا پواک کې یعنی در بک مگر ملتا تی هغه اسمالته کینه کا غتا نور داسې چولې د کته غلی شه سپکړه تا د کټ سر ته خوند ناستې پخ کټه ما دا خبره پرې ده دا پرې ده ملک صاحب السلام علیکم دا راته وې ته څنګه را بغیر اجازه ملک صاحب زه دونه ښه سړی نه یم ښځه را په مخه کړم او راته ویې چې لاړ شه ټول زکات یې درنه سره فلاش دا زکات خبره نه ده دا غیرت او د نوروز خبره ده پنجابي قوم وایي چې مونږ نر قوم صحیح ده او زه وایم چې نه پښتون نر قوم دی هغه بیا ماته شرط کې خو ها کو تاسو زما دا شرط پوره کو نو تاسو پر زړونو چې سار مانونی ان شاء الله وړاندې به د الله پوره کوي او زه به سه وسیله شم تاسو څنګه په هروا یار ما پښتون په پښتو کې پښته ماته دادی ته دادی لومبي ارمان دی وای دادی دولا دا څه کار دی ملک صاحب کار زما خو لومبي ارمان داري که خیر کنه د املوک غباغ نه لري او ما ته وایي یاره ستا د سپوره خلو دې املوک ته جوړم دا ستا ته میلوشي ته وای زمانہ کې وایا ملک صاحب زما یو ارمان دی که دا دې پوره کړه کنه نو هر شی به درته په دې میدان پروت وي د قانون مطابق وایا زما دا ارمان دی که ما ته ډبل جوړوالي شه په لیکا کړه نو بس بیا به زما ښځه چې بیا چې تاسو ته منم ملک صاحب ومه به واده مړ نشم او ټول عمر مې سره تیر کو دلته مال د مو سونیا شاو اله کو ګور ورو بدی دوانه سوچ په وکه که هر څه دي ستا سارمان دی زما دا ارمان دی چې ما له واده وکړي وادو کې نو زه خو هم چیرې دا نسل نور اړو زیات بیا با کوکل قوم نه دی په سټاپ ودرېږي ته څه ځوانه ستا سارمان شته دله د قبر ټولې پکا خانو بس با مان وې اے ملک صاحب بس پریدا زمار مان دی و نه لري کنه وای یا ګره کو ملک صاحب اسیم نا واده کړم کنه نو ما دا ټوټو نه کول ماوي هغه ډوبېږي هغه کټه شاندینه نه هغه دی باګولو دا ورالهونه کې مله پاګې سکه خو ډیر بدرنګ او ډیر بې خده غټه شو دا پریدا نو تا ما پستر کو وټاو ګوره دي ټینګ نه بس تاسو ترجم ډیران سره ټچ ملک صاحب ته خو اسیم نه کنه ارمان بابا نه خو بس یې باګول ولا اوګه کنه خزه طالب زی باګول کوم ځه او تل شر کټم خزه داسه هنو بیا وره شرط مداري چې چا مال سرکاري دوت وروړې وړه مستاسو چې کم کمرمانه ابد رزق پورا کوم زه سوچ پوسو کې دا څه کار دی کنه زه خو پکې نیمه د املوکو باغ دی تا ته مبارک شي دا اورځل شمولي ځان له خلاص پېنه ماتو نو خو دغه وجه کنه چې تاسو دغه به خوند پنجابیانو ته ما پاتې راولې زه ته چې پښتون نر قوم دی او دی وی بندا اے ټور ګوندې ټکی کولی شي ته کولی شي زه هېڅ سم نشم کولی زه په خپله ښځه باندې ډېر ګران یم ماشاءالله ډېم پې ګران دی چې بس تا ښځو پته نه لګي چې په چا باندې په نظر څه جادو کړی خو زه بهر کې زه ته ځه ها ملک صاحب دا شل خوري بیخي ماته نه دی منظور ځکه یو چې ته په ډبل جوړالي شه باندې څوک ما چې زما د اصل په وړو کې مات سیو ولې نه لري مسو غره کې دا تور خیل مټ روښه دا خدمت څه ضروري و یې د کړي ټام کشت وګوره چې به کاغم دې ته کیمرن ویلې چې ما دا ګل څنګه راغلی دا راته تو تاسو درې واړه فاتحه مونږه به دا پلار خو مې انکار وکړو هغه خوا ټیم بدل کړه هغه چیلیخ پیری کنه او ما سره چې دا دوانې دی وخت ټیم دی دا تم بلډینګ نه راټوپ کړی بس ټیک شو خانه مالک یو خبره تا کومه ما له کار مګوره پیمان چې الته بګوري مرشي دا وړه برام لري دا دې ته وای دا دې ما دې باګل بغټم زه باګل لپاره بدی و سمندر پار کی ته دې په باندې ځه ورته سمندر پار مې تیری پیچی آنگا میں تیری پیچی لالو ملک لالو منم بس پریدا
ما ته پته دا شاید دوی نشي ګټلی ملک صاحب چې ما ډېر تیز یې ګورې ښه بس ما ومنوي تماشا وکړه بدرنګه داسې کار دي که نه چې ګورې پښتون بچي ګورې تښتي نه ښه میدان به نه پرېږدي پرېږدي نه پرېږدم خو سر دې پکې ځي خو دا ټوړې به پورته وړو ښه مکه به وړو بیا پورته جنج راغلی ته به وایه کو د چا پکې د مور واده دي زیات خلک دي اوهو دې طرف به ته کو دا خو دا دې کار یې زه خو یم ته پکې ورننوځه داسې کنجي په شان پکې لاړ شه راشه نه پته لګي نه نه ورپسې پکې خپه خپه کیدارې مثلا مې غړ کوې بیا به یې پلار د ما نه تپوس کوي روغتیا ته دوا کوه مړه دا دې کار وکړه هغې کاکا سره په لاین کې وډیا کاکا دې دلته په لاین کې خوا پټو ډه زه یې وړوله وډم ښه دې دلته روډه وډکټه زه ورغلم وویل کو شپه پکې راشي ومم دا دې ګول ته ووایه غم به نه کې ښه ورټانګم دې سیند ته ورټانګم کو سر مې مات شو کړ یا الله په پښتنو رخې مو کې دوست راغلی ته وایي زنانم پکې سره د بورخو الله 3 hours later. یاره ناسته وه چې دا ګلخان به کله راځي یار 3 ګنټې شوې د ټوان لاس کیا ټوان لاس کیا ته ورته وګوره چا رانه لستونې وچکول چا رانه ویښته وچکول خو ما وې د پښتون بچي راځه چې ملک له را خوش خبري ورولو مال راکړه زه به یې وکړم شرط مو ګټه را یو ونیسه که نه نه ته پاس اوس په پزمکه دننه شي څه کوه ځه ځه شابه یم ګل خانه بچي دا دې راوړل څنګه دا وبل دا دې ګوله د سلطان په پټي واړېدم د بلوچستان په پټي واړې بیا د مټلتان پر پټي واړېدم بس شوکي بوکي شوم پکې اخره کې که نه ما وې راشه پښتو به ګټې وي پښتون غړي چې په پښتو کې پښتې را لږه ماتې کي دا ورته وګوره یاره بچي ګوره یو خبره ته کومه چې ملک ته دا پته ولګېده چې موږ پښتانه یو چې دا ورته ښکاره شي او ورته مخامخ کوو راځه دغه خوشحالي خو وکړه که نه اوکې ورته ملکه ملکه دې ډېره ده دې ته وایي پښتانه دا هیرو دی هیرو مبارک شي جي مهرباني جي مهرباني ملک صاحب مبارکي راکړه او دوی مې ټوله کړې ده خیره ملک صاحب منم ډېره سخته را باندې تېره شوه که نه ملکه بس اوس تاسو صرف د انعام انتظار کوئ بس ملک صاحب داسې کار دی که نه چې زه باګل ته ووایه چې بس اوس انعام یې کوه د خیره هر څه به وشي خو دا خو پنجابیانو وي چې دا د پښتنو وس نه دی چې دې سرکاري اوړی او 2 روړۍ کور ته راوړي او ما ودی چې نه دا دی یو واټه بورقو والا پکې شټکورې م شوې د چا سټ مات شو چا لاس مات شو دوه خو پکې موډارې شوې ما په خپلو سترګو ولیدې لکه تا ډېر په خوارۍ سره دا روړې خفه شوم ما وې کو دیباګل پاکستان ته ما راوسته که نه نو کم از کم د وړو دې ته خو به یې نه راولم نه 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 دا ښه سوچ دی بس کار ملک صاحب بس خبرې پیدا کړه چې کوم شرط یې ښودی برابر وه دیوبۍ ته اوس رنګ وکړه دیباګل پسې داسې کار دی نه زیباګل شته نه علیشه شته او نه سونیا شاه شته دا ما پنجابیانو ته ښو چې پښتون قوم ډېر نر قوم دی او کله چې دوی غواړي نو خپل ښکار د زمري د خولې نه داسې راوباسي نو لکه دا ماسې په درمشال کې خټې وکړې واو